ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له ولسمشر کوو. ولسمشر غني د طالبانو له اوربند هرکلی وکړ او د 2000 طالب زندانیانو د خلاصېدو فرمان صادر کړ او هیله یې څرګنده کړه چې له دې سره به بین الافغاني خبرې شروع تاوتریخوالی به کم او د افغانستان مسله به د خبرو له لارې حل شي. طالبانو د افغان حکومت له لوري د دوی د 2000 بندیانو د خوشي کولو اعلان یو غوره ګام بللی دی او زیاته کړې ده چې دوی هم د حکومتي زندانیانو خوشي کولو ته ژمن دي. مایک پامپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د طالبانو او افغان حکومت له لوري د اوربند اعلانولو هرکلی کړی او له ولسمشر غني او عبدالله سره ټلیفوني خبرې هم کړې. پامپیو ویلي دواړه لوري د لاختر وروسته تاوتریخوالی نه زیاتوي. قیام الدین کشاب د هیواد جهاد عالم او د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاب د ورپېښې ناروغۍ له امله 13 ورځ وفات او په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شو. مسعود اندرابي د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي ویلي چې افغان حکومت سوله غواړي. د په خبره که بیا هم طالبان پر جګړې ټینګار کوي دوی ورته وایي دا ګز دا میدان. حمدالله محب د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي دولت له داسې یو پریوتي دښمن سره مخ دی چې پر حساس له ورزښت باور نه لري او تل پر عامه تاسیساتو ښځو نارینهو ماشومانو او سپینږیرو تروریستي بریدونه کوي. رحمت الله نبیل د ملي امنیت پخواني مشر رحمت الله نبیل ویلي ملا عبدالمنان عمري د ملا عمر میرنی ورور له خپلې کورنۍ سره د قطر هیواد پرایان سیمه کې چې ډېره قیمتي سیمه ده اوسیږي او د میاشتې 50,000 قطري ریال ورته ورکول کیږي. دوی وایي چې نوموړی د خپلې کورنۍ سره په پاکستاني پاسپورټ د پاکستان له کراچۍ ښار څخه قطر ته انتقال شو. شاه محمود میاخیل د ننګرهار د والي شاه محمود میاخیل د کورونا معاینات مثبت شوي خو میاخیل وایي روغتیایي حالات یې ښه دی. پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پر هندوستان تور پورې کړی چې ګوندې هڅه کوي د بلوچستان له لارې په پاکستان کې ګډوډي رامنځته کړي او وروستی خبر دا دی چې د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې پر کورونا د اخته کسانو شمیر له 11,000 کسانو واوښت چې تر ټولو ډېرې پیښې په کابل کې دي. بدبختانه نن زموږ یو کلیوال هم کابل کې له همدې ناروغۍ وفات شو. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویو بخونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.